حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استوصوا بالنساء خیرا، ای زما امتا د زنانو او ښځو په باره کې زما د خیر وصیت قبول کړئ، گزاره کوي څنګه گزاره وکړو؟ فإن المرأة خلقت من ضلع، د زنانی او ښځې تخلیق د پشتۍ څخه سوی، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، په پشتۍ کې هغه تر ټولو چنګک او کوږ ځای چې هغه سر یې دی. د ښځې تخلیق د پشتۍ څخه سوی. د دغه جملې دوه قسمه شرح محدثینو کړی ده. یو شرح یې دا ده چې کله چې الله عزوجل حضرت آدم علیه السلام پیدا کړي نو یې د حضرت آدم علیه السلام د چپې پشتۍ څخه ښځه پیدا کړل. دا یو شرح ده، دا یو تفسیر دی. د دې بل تفسیر دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه جمله کې د ښځې لپاره یو مثال پیش کړی دی. دا یو عجیب او غریبه تشبیه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانې تشبیه د پشتۍ سره ورکړې ده. پشتۍ کږه ده کنه ده، ښځه چې دا په مثل د پشتۍ ده. اوس ستاسو پوښتنه کوم، کوږوالی په پشتۍ کې عیب دی که صفت دی؟ کوږوالی په پشتۍ کې صفت دی. ګوره ځینې کسان دا پر عیب باندې حمل کوي، ښځه ورکې که د دې تخم لا ورکسي، ولې دا د پشتۍ څه پیدا ده، دا کږه او دا نه داسې نه. ځینې علما فرمایي چې دلته زم نسته، دا یو تمثیل دی، دا یو تشبیه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده. تاسې د ښځو سره ښه ژوند کوئ، ولې ښځه چې ده په مثل د پشتۍ ده او پشتۍ چې ده کږه ده که نه ده. کوږوالی په پشتۍ کې عیب نه دی. تر اوسه به هیڅ کساب نه ویلي چې د دې حیوان پشتۍ چې کږیږي، ولې کوږوالی په پشتۍ کې خلقتي دی. یو شی چې الله عزوجل د یو مخلوق په خلقت کې هغه ته عیب نه وای. دا ژره د نارینه په خلقت کې ده که نه ده؟ فکر مه دی، ژره د نارینه په خلقت کې داخله ده. هیڅوک نه وایي چې د نارینه دپاره ژره عیب ده. کوڅۍ او ویښته یا ژره نه درلودل دا د ښځې په خلقت کې داخل دي. کومه ښځه چې ژره نه لري هېڅ ونه ورته وایي دا ښځه مې نه ده خوښه، ولې ژره نه لري؟ ځکه چې ژره نه درلودل د ښځې په خلقت کې داخل دي. ځینې علما فرمایي چې دغه حدیث شریف تاسې پر دغه مه عمل کوئ، د ښځې عیبونه راوباسئ. یو شی چې د یو چا په تخلیق کې داخل سو بیا خو عیب نه سو، بیا خو نو صفت سو. لہذا کوږوالی چې دی دا د ښځې په خلقت کې داخل دي. که ښځه په اخلاقو کې څه نه څه کمزورې وه، دا د دې خلقتي مقتضا ده، دا د دې خلقتي تقاضا ده. ته به زغم کوې. مشکل په کم ځای کې جوړ دی، دا کورني جنجال په کم ځای کې راولړي. مشکل په دغه ځای کې جوړ دی چې نارینه وایي ښځه دې زما پر طبیعت سمه سي، مګر دا به نه وایه. د دغه درجې سره کښته سه. ولې نر الله عزوجل یو سیم پیدا کړی دی، ښځه الله عزوجل بل سیم پیدا کړی ده. ځکه الله عزوجل فرمایي چې تاسې مې نارینه او ښځینه پیدا کړي. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله عزوجل فرمایي تاسې وبېرېږئ د هغه رب څخه چې تاسې د یوه نفس آدم علیه السلام څخه پیدا کړس. وخلق منها زوجها، د دغه آدم علیه السلام جوړه یم د آدم علیه السلام د چپې پشتۍ څخه پیدا کړه. وبث منهما رجالا كثيرا، د دې آدم او حوا سره الله عزوجل ډېر زنانه او مردانه پیدا کړل، سړي او ښځې پیدا کړلې. دغه ځای کې د یوه علمي نکته تاسې واورئ چې ښځه ځان ته صنف دی، نر ځان ته صنف دی. د ښځې طبیعت خلقت د نر د طبیعت خلقت څخه جلا دی. لکه نر چې مکلف دی د ښځې د طبیعت خیال وساتي، ښځه مکلفه ده د نر د طبیعت خیال وساتي. ته څنګه غواړې چې دا ښځه خپل پر طبیعت سمه کړي چې د هغې تخلیق، د هغې پیدایش، د هغې اخلاق، د هغې اوصاف ستا د اوصافو سره نه دي برابر؟ ته څنګه سل فصل که غواړې دا ښځه خپل د طبیعت تابع کړي؟ دا اوس امکان لري؟ نو کله چې د نارینه خواهش دا چې زما ښځه دې سل فصل کې زما د مزاج طبیعت تابع وي، چې مال مړه مړه، چې مال ژوندی ژوندی، نو بیا زما خوښه ده داسې ښځه دلته په دنیا کې نسته. هسې خو نه کېږي. د ښځې خلقت جلا، د نر خلقت جلا.